سلامونه او نیکې هیلې مو یو ځل بیا دوستانو ومنئ په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او د صحت کلي مو پر تن وي. دوستانو زه یم هلال خوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ملګرو تاسو ته د ډېره خوندوره په زړه پورې او مهمه ویډیو سره راغلی یم. دوستانو نن ویډیو کې به تاسو ته در وښایم چې څنګه کولی شو موږ او تاسې د یوټیوب چینل لپاره یا د نورو سوشل میډیاو لپاره یا په عموم کې د خپل ځان لپاره څنګه یوه لوګو جوړولی شو. نو انشاءالله په دې ویډیو کې به تاسو ته د لوګو مکمل معلومات درکوم چې څنګه موږ داسې لوګو ډیزاین کولی شو یا یې جوړولی شو. نو دوستانو دا چې تاسو ته معلومه ده چې موږ او تاسو د یوټیوب چینل د زده کړې کورس پیل کړی دی. دا چې سټپ بای سټپ به زه هڅه کوم چې دغه ویډیوګانې تاسو لپاره را کمپلیټ کړم تر څو دغه کورس لا هم خوندور شي او زه به هڅه کوم چې دغه برخه کې تاسو لپاره نوي اپډیټ او په زړه پورې معلومات هم دغه کورس ته راوړم تر څو تاسو ورڅخه لازمه ګټه واخلئ. نو دوستانو انشاءالله دغه ټولې ویډیوګانې به زه راوړم او تاسو ته به یې نشر کوم. هغه څه چې په ویډیو شکل ضرورت وي هغه به تاسو لپاره په یوټیوب چینل کې پورته کیږي او څه چې ضرورت وي په لیکلې بڼه هغه به انشاءالله تاسو لپاره ټیلیګرام چینل کې زه اچوم او ټیلیګرام چینل لینک چې دی همدې ویډیو ډسکرپشن کې لینک شته. رسما کولی شئ چې موږ سره ټیلیګرام چینل کې برخه واخلئ او تر څو نوره معلوماتي پوښتنه له موږ سره شریکه کړئ تر څو موږ ستاسو غوښتنه او ستاسو پوښتنو ته ځواب درکړو. نو دوستانو په ویډیو باندې فایل کوو. دې لپاره به دوستانو تاسو ته دغه پورته یو اپلیکیشن لیدل کېږي لینارډو ای آی. همدغه اپلیکیشن کې به انشاءالله موږ او تاسو ویډیو جوړوو او لوګو به هم په همدې اپلیکیشن کې جوړوو او انشاءالله زه به هڅه کوم دغه کې تاسو لپاره پوره معلومات درکړم. نو دوستانو دغه اپلیکیشن لینک به ما تاسو لپاره ټیلیګرام چینل کې له ویډیو سره یو ځای درکړی وي او ټیلیګرام چینل لینک همدې ویډیو ډسکرپشن کې شته. کولی شئ رسما دغه اپلیکیشن ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو په ویډیو باندې فایل کوو. ښه دوستانو دا دی زه دغه اپلیکیشن راخلاصوم. دوستانو دغه اپلیکیشن لومړي سر که تاسو څخه جیمیل غواړي هغه څخه به ورته لاګین شئ او جیمیل غواړي نور د خاص کوم څه نشته چې زه یې تاسو ته پکې وښیم خو تاسو به یوازې جیمیل ورکړئ نور تاسو لپاره په خپله دغه صفحه راځي. نو دوستانو لاندې تاسو ته بېلابېلې برخې لیدل کېږي چې هوم اپشن هم شته ایمیج جنریټ او لیبلري او مور اپشن. نو دوستانو د لوګو جوړولو لپاره به تاسو سیمپل په ایمیج جنریشن باندې ورته کلیک واخلئ. دوستانو دلته مو چې کلیک واخیسته دلته به دغه صفحه نیکسټ کړئ بیا به هم نیکسټ کړئ او نیکسټ به کوئ او نیکسټ به کوئ او بیا به تاسو په ډن اپشن ورته کلیک واخلئ. اوس دوستانو زه غواړم چې دلته یوه لوګو جوړه کړم. د دې لپاره به ملګرو تاسو دا چې لوګو په بېلابېلو ځایونو کې تاسو کولی شئ بېلابېلو اپلیکیشنونو کې مثلا پیکزل ایپ اپلیکیشن شو او داسې پلی سټور کې نور ښایسته پروګرامونه پیدا کېږي او تاسو کولی شئ چې لوګو پکې جوړه کړئ. نو دوستانو دغه کوم اپلیکیشن چې ما راوړی دی په دې کې بیا تاسو په ای آی شکل باندې په ډېره اسانۍ سره یوه پروفیشنل لوګو جوړولی شئ. نو دوستانو دا چې زه به خپل چینل نوم ولیکم مثلا زه درته لیکم چې هلال ټیکنیکل همدغه لوګو به زه دوستانو ولیکم همدغه لوګو او له هغې وروسته دغه وکتور علامه چې ده یا د هغه شی چې دی همدې نه به ورته کلیک واخلئ او دغه لوګو به دوستانو تاسو جوړیږي. زه لږ ورته صبر کوم تر څو دغه زموږ لوګو چې دی لاندې تاسو ته ښکاري همدغه لوګو به جوړیږي. دوستانو په دې ډول سره تاسو په ډېره اسانۍ سره کولی شئ بغیر له ډیزاین څخه بغیر د کوم سخت کار څخه تاسو په ډېره اسانۍ سره یوه لوګو ځان لپاره ډیزاین کړئ. دا چې دوستانو په ای آی شکل تاسو لپاره جوړیږي او په ډېر ښه شکل سره منل کېږي. دغه بیا دوستانو په دې یو اپلیکیشن کې تاسو بیا 20 لوګو جوړولی شئ. تاسو ته پورته هم لیدل کېږي په همدې ځای کې 20 لوګو تاسو جوړولی شئ. نو دوستانو دلته مو تاسو ته ښکاري چې زه یوه دې لوګو باندې کلیک کوم او تاسو ته ښکاري چې دغه زموږ لوګو چې ده ډېر په ښایسته شکل باندې راغلی ده. مثلا زه په بله لوګو باندې کلیک کوم او دغه څومره په ښه شان سره راغلی ده او لاندې تاسو ته ښکاري دوستانو همدغه لوګو څومره په ښایسته او پروفیشنل شکل راغلی ده. که دوستانو دغه ډول لوګو موږ او تاسو په پیکزل ایپ یا کلوروډا فوټوشاپ یا نورو پروګرامونو کې جوړولی نو ممکن تاسو څخه زیات وخت اخیست. نو دا چې نن سبا مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی په واسطه تاسو په ډېره اسانۍ سره کولی شئ چې دغه ډول کارونه په یو څو سیکنډو کې راکام کړئ. نو دوستانو دا مو چې هر کله لوګو جوړه کړه تاسو په لاندې سیو اپشن چې دی ډاونلوډ اپشن همدې نه ورته کلیک واخلئ همدغه لوګو چې ده دا به تاسو الاو کړئ او دغه لوګو چې ده تاسو به سیو شي. اوس دوستانو زه ګلارۍ ته راځم او دغه لوګو تاسو ته ګلارۍ کې درښیم.
ښه دوستانو دا دی تاسو ته زموږ لوګو هم دلته ګلارۍ کې ښکاري چې په ډېر پروفیشنل او په ډېر عالي توګه راغلې ده. اوس دوستانو زه غواړم چې دې اپلیکیشن کې یوه بله لوګو هم ستاسو لپاره ډیزاین کړم او زموږ د بل چینل لپاره مثلا زه ورته لیکم چې هلال افیشل همدغه یوټیوب چینل په باره کې زه هم غواړم چې یوه لوګو سرچ کړم او دوستانو له هغې وروسته په پکتور آپشن ورته کلیک واخلئ. دوستانو اوس دا هم لوډینګ روان ده او دغه لوګو به هم جوړیږي. دوستانو تاسو د هر سرچ وروسته تاسو ته بېلابېلې کټګورۍ راځي او تاسو لوګو به هم چینج کېږي. که تاسو د هلال ټیکنیکل هلال افیشل نوم بیا هم ورکړئ نو شاید تاسو لپاره نور لوګو راوړي. نو کوشش وکړئ یوه خوندوره لوګو د خپل یوټیوب چینل لپاره انتخاب کړئ تر څو په راتلونکي کې تاسو په هغې لوګو سره پېژندل کېږئ. نو دوستانو وبخئ دلته دغه زموږ لوګو چې ده سم دغه ای آی د اپلیکیشن باندې پوه نه شه نو کوشش کوم تر څو دغه برخه بیا هم زه مثلا ولیکم هلال افیشل. دوستانو دغه لږ څه غلطي کوي دغه اپلیکیشن خو تاسو به نوم ورته دقیق ورکوئ تر څو تاسو په دې باندې د اپلیکیشن پوه شئ چې موږ ته څه وایي. نو دوستانو زه به دغه سرچ کړم او موږ ته به بل څه راځي. دوستانو لږ صبر کوو. ښه دوستانو تاسو ته لیدل کېږي چې هغه هلال افیشل په نوم هغه نوم بیا هم سرچ کړه تاسو ته دلته ښکاري چې څومره په ښایسته ای آی شکل باندې موږ ته دا اورېدنه راغلی. نو دوستانو که تاسو یو سرچ ورکولو او لاندې تاسو د دغه ډول عکسونه ښکارېدل د سړیو یا نور عکسونه تاسو ته لیکل نو دوستانو تاسو په سرچ کې ورته ولیکئ مثلا لوګو اپشن به هغه ورسره اضافه کړئ لوګو به تاسو ورسره اضافه کړئ نو هغې وروسته تاسو ته لوګو راځي. مثلا ما لومړی کې ولیکل چې هلال افیشل خو موږ ته خوشبختانه چې هلته د سړیو عکسونه راکړل. نو دوهم ځای کې ما ورته ولیکل چې هلال افیشل لوګو تاسو ته دلته ښکاري چې موږ ته اوس لوګو راکړه. مثلا زه دې لوګو باندې کلیک کوم او تاسو ته ښکاري چې په څومره په پروفیشنل شکل باندې زموږ دغه لوګو جوړه شوه. له هغې وروسته دوستانو تاسو په سیو یا ډاونلوډ اپشن ورته کلیک واخلئ او ستاسو عکس به ګلارۍ ته سیو شي. نو دوستانو تاسو په ډېره اسانۍ سره کولی شئ چې په دې ډول باندې هر ډول چې وي تاسو یوه لوګو جوړه کړئ او دغه اپلیکیشن که نور ښایسته کارونه هم ترسره کولی شئ چې انشاءالله راتلونکي کې به هم دې اپلیکیشن باندې نور ویډیوګانې هم ستاسو لپاره جوړېږي. نو دوستانو په دې ډول سره کولی شئ د خپل یوټیوب چینل لپاره لوګو جوړه کړئ. نو دوستانو دغه د لوګو جوړولو طریقه وه چې ډېر په اسانۍ سره به اوس تاسو کولی شئ دغه معلومات هم ترلاسه کړئ. نو دوستانو دغه ویډیو که ویډیو مو خوښ شوه لازمي له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او په وروستۍ کې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د نورو خوندورو ویډیوګانو لپاره ویډیو ته لازمي یو لایک درسره ورکړئ. تر بلې ویډیو پورې ما خیال خوستي ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې خدای په امان. ډېره مننه.